السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به تر روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سیدالله څنجلبیه تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نن ویډیو کې زه تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې هر ډول ښایسته لوګو په خپل موبایل کې جوړه کړو. که څه هم تاسو به ډېرې ښایسته او خوندورې لوګو لیدلې وي چې هر څوک یې په خپل موبایل کې جوړوي او همدارنګه هغه په خپل ویډیوګانو باندې لګوي لکه په یوټیوب، فیسبوک، همدارنګه سټوري ویډیوګانې او ټیک ټاک همداسې نورې په هغه باندې به لګوي تاسو به ډېرې ښایسته لوګو لیدلې وي. نو ډېرو کسانو موږ نه غوښتنې کړې وه چې موږ ته د لوګو جوړولو تر ټولو اسانه طریقه راوښیم. که څه هم ځینې طریقې زه تاسو ته در وښیم خو ځینې کسان بیا وروسته شکایت وکړي چې دغه طریقه یو څه مشکله ده او یا هم د جوړول یې ډېر وخت نیسي. نو په دې خاطر موږ ته یوه اسانه طریقه راوښیي تر څو دغه لوګو موږ په اسانۍ سره جوړه کړو. نو ما تاسو ته تیارې جوړې شوي لوګو راوړي دي. صرف په تاسو پکې خپل نومونه او همدارنګه د خپلې خوښې د اپلیکیشن یا اپ آیکن ولګوئ. کله مو چې هغه ولګوه تاسو بیا هغه لوګو استعمالولی شئ. ما تاسو ته تیار PNG خلط کې دي یعنې بکګراوند مې ترې لرې کړی دی. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري او دې ته ورته نورې دا خوندورې لوګو ما تاسو ته راوړي دي او د دغه ټولې لوګو به زه تاسو ته دغه څومره چې دي په یو زیپ فایل کې راجمع کړمه. هغه زیپ فایل به تاسو ته په ډسکرپشن کې واچومه. ډېری دوستان ډسکرپشن نه پېژنئ د ویډیو لاندې کوم ټایټل یا لیکل چې ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. لاندې کومه صفحه چې راځي د ډسکرپشن وایي دلته به تاسو ته لینک پروت وي او دغه ټولې لوګو تاسو سره چې هر ډول اپلیکیشن وي په هغه کې ایډیټ کولی شئ. خاصتا زیاتره اکثر په پیکسل لیب اپلیکیشن کې دغه لوګو ایډیټ کوي. ځینو کسانو سره ما سره خو تیار د پښتو ژبې حکمل بغلني پښتو ژبې د ژباړل پیکسل لیب اپلیکیشن شته. زه یې پخپله په دې کې جوړوم. که تاسو سره هغه د بل انګلیسي والا پلی سټور والا وي هېڅ مشکل نشته په هغه کې هم جوړېږي. ټول اپشن یې یو ډول دي. راځم په ویډیو درته پیل کوم. هغه او بله خبره دا چې هغه فایل به تاسو کله چې ډاونلوډ کړئ خپل موبایل کې هغه زیپ فایل دی. که تاسو په خپل موبایل کې هغه راخلاص کړئ لومړی به هغه انزیپ کړئ په دې ډول سره. کله مو چې انزیپ کړل تاسو ته خپله خوښې لوګو بیا ترې اخیستی شئ او ایډیټ کولی شئ. نو تاسو په دغه ویډیو سکیپ کوئ نه ویډیو به ډېره دقیقه ګورئ او دغه ویډیو تر اخره وګورئ تر څو مکمله طریقه تاسو زده کړئ او پکې غلط نه شئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو زه راځم خپل موبایل کې پیکسل لیب اپلیکیشن راخلاصوم. نو دا د ما خپل موبایل کې پیکسل لیب اپلیکیشن راخلاص کړ. کله مو چې دغه راخلاص کړو تاسو به خپل د خوښې بایو ترې راواخلئ. نو تاسو ته به زیاتره کسان دغه پیکسل لیب اپلیکیشن ایډیټینګ کې بلد دي نو فکر کوم تاسو به هم تر خپله ښه بلد وئ یا هم تاسو دغه طریقه درښایم. تاسو چې هر ډول بیکګراوند ورته اخلئ دلته دغه بغیر زمیني یا PNG بیکګراوند دی دا هم تاسو استعمالولی شئ. زیاتره دغه سپین بیکګراوند کاروم چې تاسو ته دغه ویډیو ایډیټینګ په صحیح ډول وشي. لومړی زه یو انځور رااخلم دلته. کله چې تاسو انځور اخلئ دلته به راشئ او عکس داخلولو باندې آپشن باندې به کلیک وکړئ او تاسو به د خپلې خوښې لوګو ترې راواخلئ. ما په اول ور دغه یوه لوګو راواخیسته. کله مو چې دغه لوګو غواړئ ایډیټ یې کړئ نو تاسو په ډېر اسانۍ سره کولی شئ اوس په دې کې ایډیټ وکړئ. دلته زه تاسو طریقه درښیم. دلته به تاسو به دغه کلم آپشن باندې کلیک کړئ دلته به تاسو د خپلې خوښې نوم ورته ولیکئ. کله مو چې خپل نوم ولیکئ را به شئ دلته به نوم ته کالر ورکړئ. بل ته زه دغه نوم ته کالي رنګ ورکوم. تاسو د خپلې خوښې رنګ هلته بیا ورته انتخاب کړئ. اوس تاسو غواړئ خپل دوهم یا انګلیسي نوم ورسره زیات کړئ هغه هم تاسو ورته راواخلئ. تاسو چې نور هر ډول ایډیټ پکې کوئ هغه به تاسو پکې د خپلې خوښې ایډیټ کولی شئ. ګورئ ما دغه راواخیست. تاسو به خپل نوم ته هر ډول کالر رنګ فونټ چې تاسو ورکوئ هغه ستاسو خپل انتخاب دی خپله خوښه مو ده. نو زه غواړم دلته یو فونټ یا کالر ورته انتخاب کړم او په دې کې بیا زه نور ایډیټینګ کوم. مخکې ځم او دلته به تاسو اوس راشئ دغه نوم به لومړی دغسې واړوئ او دې خوا ته چې کله تاسو راشئ د لاندې ځای کې دلته تاسو دغه یو آپشن راځي لیکنه کږول. دلته به تاسو دغه په دې ډول سره کړئ. ګورئ په دغه شکل سره کله مو چې دغسې جوړ کړ په ترتیب به تاسو لومړی دغه جوړ کړئ.
او دلته تاسو ته د څرخولو اپشن راځي. دلته تاسو دغه یو خوا او بلې خوا ته کږولی شئ. لکه غواړم دې خوا ته یې کوږ کړمه، تاسو ښکاري دغسې. او دلته دغه سایز دی هغه زیاتولی شئ، ګورئ په دې شکل سره. نور چې تاسو هر ډول ایډیټ پکې کوئ هغه ترې کولی شئ. ګورئ دا لوګو جوړه شوه. راځم بلې لوګو ته. زه غواړم دغه لوګو سره خپل نوم هر شی زیات کړم. تاسو به هم راشئ خپل نوم به ورسره ولیکئ. نو دلته تاسو ورته خپل د خوښې دیوال انتخابولی شئ. دا دی ګورئ دغه په دې ترتیب تاسو د خپلې خوښې فونټ هر څه ورکولی شئ. نو تاسو ته ښکاري چې دې څخه څومره ښایسته، خوندوره او اسانه لوګو ساده لوګو جوړه شوه. نو دغه لوګو چې کله تاسو غواړئ په خپل ویډیو باندې ولګوئ دا به ډېره ښایسته راځي. نو ملګرو دغه لوګو هم جوړه شوه. غواړم بله لوګو جوړه کړم، راځم بله لوګو جوړومه. ښه نو ملګرو زه غواړم چې اوس دغه ډول یوه لوګو جوړه کړم. نو کله چې تاسو غواړئ دغه لوګو جوړه کړئ، دې لپاره به تاسو دغه ختم کړئ. دلته به راشئ، دلته به تاسو دغه شکلونه ښکاري، په دغه کلیک وکړئ. دلته به تاسو یو شکل راواخلئ، په دې کې تاسو دغه مربع سایز ته واړوئ. او کله مو چې مربع سایز ته واړوئ یو رنګ ورته انتخاب کړئ، هر ډول کالر چې وي. دا به داسې مخ ته راولئ چې کله غټ شو. او دې خوا ته تاسو ته یو اپشن راځي پرې کول. دلته به تاسو دغه انتخاب کړئ ورته په دې ډول سره. کوم ډول چې زه جوړوم په دغه شکل سره ګورئ. کله چې په دې ترتیب جوړه شوه نو تاسو به د پورته یو اپشن باندې کلیک وکړئ. دغه اپشن باندې ګورئ دا اوس بیکګراوند دې څخه کټ شو. اوس تاسو دلته راشئ دې خوا ته، چې لږ دې خوا ته دلته تاسو ته رنګونه ښکاري، د خپلې خوښې رنګ اوس تاسو ورکولی شئ. ګورئ ته مو رنګ ورکړ. اوس تاسو د خپلې خوښې آیکن پکې ولګوئ، نوم یې هر څه وي. ګورئ نو په دغه ترتیب تاسو دغه جوړولی شئ. او دلته تاسو ته دا ښکاري. نو کله چې تاسو دغه کې مکمل ایډیټینګ وکړئ، اوس تاسو د خپلې خوښې آیکن ورته راواخلئ. زه د خپلې خوښې هغه د اپلیکیشن آیکن ورته رااخلمه. کله مو چې د خپلې خوښې آیکن یې ورته راواخیست د سوشل میډیا یا نورې، نو دا په دې ترتیب تاسو پکې ایډیټ کړئ. ګورئ دغه ایډیټ شوي. نو تاسو خپل نوم هم دلته ورسره زیاتولی شئ، هغه ستاسو خپل خوښه. نو ګورئ دغه زیات شو. ګورئ څومره ښایسته لوګو په دې ډول سره جوړه شوه. راځم بلې لوګو ته. نو دغه د کرکټ والا لوګو ما راواخیسته. غواړئ دې سره خپل نوم ولیکئ، نو لومړی تاسو راشئ او دلته د خپلې خوښې مثلا زه لیکم افغان کرکټ بورډ. نو دا تاسو دلته ولګوئ او د خپلې خوښې رنګ ورکړئ. د مثال په ډول زه یو رنګ ورکومه. نو تاسو خپل بل نوم په دغه ډول سره ورسره جوړولی شئ. ګورئ کله مو چې په دغه ترتیب جوړ کړئ او دغه لیکنه اوس دې خوا ته داسې جوړه کړئ. ګورئ دغه لوګو جوړه شوه. نو ملګرو په دغه ترتیب تاسو دغه لوګوګانې جوړولی شئ. راځم دغه دوه لوګو چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري لکه دغه خپله په پکس آرټ کې جوړیږي. راځم خپل موبایل کې پکس آرټ راخلاصومه. کله چې تاسو خپل موبایل کې پکس آرټ خلاص کړئ، که تاسو سپین بیکګراوند رااخلئ یا بغیر د بیکګراوند څخه یو شی ورته انتخابوئ، نو تاسو به دلته راشئ. هغه په دې ځای کې دلته تاسو ته ټولز اپشن ښکاري، په ټولز باندې به کلیک وکړئ. او دلته تاسو ته شیپ ښکاري، په شیپ به کلیک وکړئ. او دې خوا ته چې کله تاسو راغلئ د خپلې خوښې شیپ به ورته راواخلئ. مثال په ډول زه یو رااخلم، دغه رااخلمه. کله چې تاسو دغه راواخیست تاسو به دغه په خپله خوښې ترتیب سره جوړولی شئ. کله مو چې جوړ کړ دغه، او اوس تاسو د خپلې خوښې یو انځور ورته راواخلئ، امپورټ یې کړئ انځور ورته. مثلا زه د فیسبوک آیکن رااخلم. ګورئ ما دغه د فیسبوک آیکن راواخیست. نو په دغه ترتیب تاسو دغه هم جوړولی شئ. ګورئ په دې ترتیب سره اسانه لوګو جوړ شو. نو ملګرو دغه طریقې وي چې ما تاسو ته د لوګو جوړول دروښودې. باور کړئ ما دغه په ډېر تکلیف سره تاسو ته دغه ایډیټینګ کړې تر څو تاسو ته اسانه طریقه دروښیم او تاسو ته مې دغه لوګو راوړې. نو په دغه ترتیب تاسو خپلې ټولې لوګوګانې جوړولی شئ، ځکه ما تاسو ته تیارې راوړي دي، صرف تاسو پکې خپل نومونه ولګوئ. نو دا ملګرو ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي وي. که چېرې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لازمي لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.